د ذهن تیزولو دپاره د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته د ذهن د تیزولو دپاره د بسم الله الرحمن الرحیم یو داسې وظیفه ښیم. که دا وظیفه راونیسئ نو الله جل شانه به ستاسو ذهنونه ډېر زیات تیز کړي. خصوصا دا مسله ډېر وروڼو ته وي او ډېرو خویندو، ډېرو پلارانو او ډېرو میندو ته وي چې د هغوی ذهن ته یو خبره نه کوزېږي. کله یو خبره واوري نو بیا ترېنه ډایرکټ دا خبره ایرئ. کله چې یو خبره واوري بیا ترېنه ایرئ. لیکن نن چې د بسم الله الرحمن الرحیم دا کومه وظیفه درته ښیم، د دې وظیفې د کولو نه پس به انشاءالله چې ستاسو نه بیا یوه خبره خو هم نه ایریږي او هر یو خبره به درته تر د عمر پورې یاده وي، چېرته به درنه ایره نه شي. کله کله داسې وشي چې د عمر تقاضی د هغې د وجې نه خلکه ذهن کمزوری شي، یعنی انسان بوډا شي، د بوډاوالي انتها ته ورسي یا صرف بوډا شي یا ټینشن انتهایی زیات شي، پریشانی زیاته شي. د هغې د وجې نه په ذهن باندې بوج راشي او د انسان ذهن سم کار نه کوي، حافظې انتهایی کمزوري شي. د هغې وروڼو خویندو دپاره، د هغې مشرانو کشرانو دپاره نن د بسم الله الرحمن الرحیم دا ختم او دغه وظیفه یو ډېره زیاته مفید او زبردسته وظیفه ده. خصوصا هغه کسان چې هغه د قرآن مجید حفظ کوي یا د علم یو کتاب یادوي خو نه یادېږي، یا نور علوم د ده په زړه کې دا خواهش دی چې دا ټول علوم دا زه په د خپل سینې کې ځای کړم او دا ټول علوم یاد کړم، لیکن د ده حافظه کمزورې ده او ذهن یې کمزوری دی. دې د وجې نه دی په دې خبرو باندې داسې خاص نه رسي، دا علوم سم نشي زوتولی. دغه وروڼو خویندې که هم د بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه راونیسي نو الله جل جلاله به ذهن انتهایی تیز کی. دې نه علاوه یو خبره کې یاد ساتئ چې داسې کم سبب دی چې د هغې د وجې نه زموږ ذهن کمزوری کیږي، زموږ په حافظې باندې یو ډېر خطرناک اثر پروزي. د ټولو اول کو دا عادت په چا کې موجود وي، د عادت ته ځان نه وباسي او بیا دا وظیفه شروع وکړي، 100% بالکل داسې زبردست کار کوي لکه اچانک به دستا ذهن کولو شي او ذهن به فراخه شي. یا ساتي ګورئ زموږ دا ذهن چې کمزوری کیږي نو دا یو غټه وجه ده. امام شافعی رحمه الله فرمای شکوت وکیغ عن سوء حفظی فاوصانی عن ترک المعاصی فإن العلم نور من الهی ونور الله لا یعطی لعاصی. امام شافعی رحمت الله علیه ټول پیژنې چې څومره بزرګ انسان دی. خپله وی حضرت امام وکیغ رحمت الله علیه ته مې شکایت وکړو عن سوء حفظی، حضرت زما حافظه کمزورې ده، سو کم ذهن مې ولې کمزوری شو. فاوصانی ان ترک المعاصی، ما ته وی امام وکیغ رحمت الله علیه وی ما ته وی امام شافعی سے خپل واقعه بیانی وی حضرت امام وکیغ رحمت الله علیه ما ته وی بچی باطن طرف ته متوجه شدن نفس نحوست وی وغیره. نو امام شافعی رحمت الله علیه چې د خپل ځان تزکیه او پاکوالی وکړو نو الله جل شانه دا ذهن انتهایی تیز کړلو. بیا د امام مالک رحمت الله علیه په درس کې ناستو او په یو ځل باندې 100 احادیث صرف واورېدل او ډایرکټ ورته یاد شول سره د سند نه ذهن دومره تیز شو، په یو ځل اورېدو سره ورته ټول یاد شول. یا ساتئ زموږ دا ذهنونه چې کمزوری کیږي نو په دې کې د ټولو نه غټه وجه دا وي چې د ګناهونو کثرت زموږ نه کیږي. کله چې موږ ګناهونه څومره زیات کوو نو هغه نه زموږ اثر په د اندامونو نه علاوه په دې ذهن باندې پروزي، زموږ ذهن خرابېږي ورسره. چې څومره انسان ګناه غټه کوي او زیاته ګناه کوي هغه نه د ده ذهن نورم کمزوری کیږي. او یا ساتئ ګورئ یوازې ذهن کمزوري نه، کم انسان چې ګناهونه په کثرت سره کوي، یعنې ډېر ګناهونه کوي او توبه نه وباسي، استغفار نه وي، نو یا ساتئ ګورئ دغه انسان ته الله جل شانه د عبادت توفیق هم نه ورکوي.
نوافل تهجد خو ډېره غټه خبره ده. د دې فرض مونځ توفیق هم ورته نه ورکوي. دا فرض مونځ هم اکثر دپاره د ده نه قضا شي. نو د ټولو اول موږ د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو او د هغې نه پس بیا موږ د بسم الله الرحمن الرحیم چې دا کومه وظیفه ده دا شروع وکړو. نو انشاءالله تاسو وګورئ بلکل 100% په ګارانټۍ سره به درته ووایم چې بلکل زبردست کار کوي. خو د ټولو اول شرط ولا دا دی چې اول ګناهونه پرېږده او استغفار پکې سره وایه. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته هم ډېره زیات اسانه طریقه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې 5 واړه وخته مونځ به پابندۍ سره کې د حافظې تیزولو دپاره 5 واړه وخته مونځ په پابندۍ سره کوه او بیا خصوصا د مازدیګر د مانځه نه پس چې سلام وګرځئ که دغه ټیم کې درته اساني ډېره ښه ده. که دغه ټیم کې ستا نور اذکار نو هغه اذکار وکړه، ذکر اذکار وکړه او د مازدیګر د مانځه نه پس یو ځای کې کښېنه او یو سل مخکې 3 کرته درود شریف په نبي علیه السلام باندې ولوله، بیا یو سل 15 کرته بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه وکړه. یعنې داسې وایه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم یو سل 15 کرته او د هغې نه پس 3 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ولوله. او چې درود شریف درستو بیا الله جل شانه ته لاس پورته که او دعا وغواړه د کم حاجت دپاره دې وکړو. نو ما خو د ذهن د تیزولو دپاره وکړو، نو د ذهن د تیزولو دپاره سوال وکړه یا الله زما حافظه قوي کړه او زما ذهن ښه تیز کړي. دا عمل همیشه دپاره جاري ساته انشاءالله چې د دې عمل په برکت باندې به الله جل جلاله ستا ذهن هم ډېر انتهایی تیز کړي. او بله خبره ده چې پریشانۍ تا ته وي مخې ته مشکلات ته مخې ته نو هغه پریشانۍ مشکلات به هم الله جل شانه دې سره ختموي. نو یو ډېره زبردست او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله، بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته دی، هر څوک د دې نه مکمل پیدا اخیستی شي.